السلام علیکم زما دوستانو، څنګه زما دوستانو؟ زما امید دی چې ټول با خیرت سره زما دوستانو. دا تاسو وینئ په دې کې ما دا لختې ودرولې، دا ما ودرولې نه دي، دا ما د سیټینګ نه ډیولپ کړې، صحیح ده. او هغه سیټینګ داسې سیټینګ دی چې تاسو به په خپله د موبایل ډیولپر جوړ شئ، یعنې په دې کې به تاسو ډېر ډیزاینینګ کوی شئ. اوس زه مثال تاسو ته چې کومه دا د ما کلیک کو، زه اوس په دې کې انسي دا کومه چې کومه انسي زه لیکمه هغې سره دغه آلریډي رواني او بس ځي، صحیح ده. نو تاسو به دا څه وکئ چې موبایل کې کوم ځای سیټینګ وي هغې سیټینګ ته به راشئ، او چې هغې سیټینګ ته راشئ اخري ته به راشئ، صحیح ده. نو اخري ته چې راشئ نو تاسو به داسې کار وکئ چې په اباوټ فون باندې به کلیک کئ، په اباوټ فون باندې کله کلیک کئ، بیا به اخري سر ته راشئ، بیا به لیکلي بلډ نمبر، په بلډ نمبر به یو داسې یو وته پرې ښه جوخ جوخ زور کئ. ما سره آلریډي ډیولپر آپشن شته، ما د مخکې نه کړی، صحیح ده. بیا به را بیک شئ، بیا به تاسو ته هر ځای کې وي تاسو ته به داسې ډیولپر آپشن مې تاسو ته درکړی وي، صحیح ده. نو ډیولپر آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ، بیا به اخري سر ته به راشئ، صحیح ده. چې اخري سر ته راشئ بیا به داسې په بره رورو ځای لکه د مار، صحیح ده. نو تاسو به لیکلی وي تاسو ته چې پروفایل جی پی یو رینډرینګ، څه به لیکلي پروفایل جی پی یو رینډرینګ، صحیح ده. چې په دې تاسو کلیک کئ، تاسو ته به یې راکړي یا کتم پکې یو آپشن دی، خو دې آپشن سره مه چیړئ، کني بیا به موبایل بمپینګ وکړي، صحیح ده. نو داسې کار به وکړئ چې تاسو سره به دا اف وي، صحیح ده. تاسو په دې کلیک کئ او دا به آن کئ، چې آن کئ او بس بیا پکې لګیا یې لکه د مار او ښه ښکلې ځان له پکې ګوتې وهئ، او دا به تاسو سره د دې شوقیان هم شته. نو دا یوازې لختې نه دي، دا یوازې هسې شو نه ده، دې لوی کمالات دي. دا بیا تاسو ته بل یو شارټ ویډیو جوړه کړم، او که ویډیو مو خوښ وي نو لایک کړئ او چینل سره ښه په مینې سره سبسکرایب کړئ، صحیح ده.